موټروي ولاړې لږ راتېر شئ نو یو ځای به شو. ما نوم نذیر حسین نوشی بنگش باندې مشهور یم. کرمی نوم نوشی بنگش دی، د کورم ایجنسی د ان پی صدر یم او روان یم د دې تور قانون خلاف، د دغه یزیدیت خلاف، د دغه سپکیت خلاف، د دغه زحاکیت خلاف، د ظلم بربریت خلاف چې د انګریز سامراج نه موته پاتې شوی دی. دغه جګیر، د ظلم، د زیاتی دې خلاف روان یو. هلته موږ غږ اوچت کړو چې د دنیا ولسه، د پاکستان خاوندانو، واکدارانو، اختیارمندو، موږ ته لږ فکر وکړئ. دا نظام د انسانانو نه دی، دا کې به جنور هم تنګ وي. که زه وایم د جنورو قانون دی، نه جنور به وایي موږ څه زیاتی دی. تاسو څه غواړئ؟ موږ هغه څه غواړو چې په دې ملک کې بل شهري ته حاصل وي. دا ملک موږ خپل بچي، خپل شهریان بولي او موږ ته راکړي. کورم ایجنسی پر چنار قبایلو نه غیم نه تصویر علی مو نوم دی او مو د تور قانون په خلاف پروتلی یو او دا ختم کوله غواړو. نو چېرته ځئ، چېرته روان یې؟ په اسلام آباد ته. نو ستاسو څه مطالبې دي نور؟ مو دا مطالبې دي چې دا مو کوم قانون دی، دا تور قانون چې کوم دی دا ختم کوله غواړو. څه غواړئ تاسو؟ مو بس ازادي غواړو. کومې پارټۍ سره تعلق نه لرم. زه ما نوم میا لال بادشاه صافي دی او موږ نن د پاټا د ازادۍ ورځ ده، د پاټا د غلامۍ نه د ازادېدو ورځ ده. پاټا پارلیمنټرین چې کوم بل مو کړی دی په قومي اسمبلۍ کې، موږ د هغه پارلیمنټرین حمایت او په تایید کې او په ملګرتیا کې روان یې په اسلام آباد ته. او د دې ته زه یو مینجات وایم ځکه